قاری صاحب ستا د بچو لپاره باقي او 2 ګنټو کې په حفظ ختم دي په ناظره حفظ والا څو کسان حفظ والا یو کس مان راشي د چا ختم دی یو راشه زر حفظ والا راشه بیٹا ستاسو نوم دی دلته راشه یو منټ صبر سره راغلی دی لم پوښتنه تاسو دی راغلی کدا ختم نو نه بزوم نه بتاسو توجه ستاسو نوم دی علیان توجه الله په ذات کې وحده لا شریک دي سرجي په صفاتو کې وحده لا شریک الله سره ذات کې شریک نشته صفاتو کې نشته دي لیکن علیان کریڈ عظمت رفعت شان و شوکت قدر و منزلت و برتم و جرت کیا ہوتا ہے توجہ قرآن والا دادا پسینه کې قرآن توجه عام کسو درو دیو درو ساينس ټیکنالوژي پته لګولې چې دا حافظ دی وای نشي جب ځان له ورکشه په ساينس په الکترونیک سیستم راشه کنه پته ولوسو لګا رواخ لگا پیمانه غلی باټري چې دا حافظ دی هغه ساده دی دواړو درو دا غزو دا میدان توجه تمام ایمان بالغیب دی تمام په قرآن او حدیث باندې ایمان دی توجه تصادم کر راشه ته چې قرآن یاد کړ الله ذات کې صفات کې وحده لا شریک دی لیکن د الیان کړ عظمت رفعت لپاره شان او شوکت قدر او منزلت لپاره الله د خپل نومونه چې رحیم دی کریم دی غفور دی شکور دی عزیز دی قهار دی وهاب دی الحفیظ دی الحافظ الله د خپل نومونه یو نوم راوغست الحافظ چې د قرآن لپاره ځل کې ځای ورک د نوم سره الله د خپل نوم یو ځای کړ الحافظ نن پس بدته الیان نه وای نن پس بدته حافظ الیان سبواي 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 حافظ سے پسو کسان جنت ته بوزي چا ته پدشته چې چا په شک می وای سو بوزي حافظ الیان بسو کسان بوزي سو بوزي مردان تا جنت سو کسان بوزي چرته بوزي صرف اسلام وایم خدا بازي خبرې زه د سمجھ پورم صدر مملکت بسو کسان بوزي وزیر اعظم بسو بوزي د آگرا خان ملک او نواب بسو کسان بوزي سو بوزي ډاکټر بسو کسان بوزي ما په وړاندې توجه انجینر بسو کسان بوزي چا بجې چې میټرو کې سو بوزي پی ایچ ډی وکړه سو بوزي ډبل ایم ای وکړه سو بوزي لا وکړه لا سو بوزي توجه حافظ سے بسو کسان بوزي وزیر اعظم بسو کسان بوزي کم تمہارا تورا دیو کی ذات دی بوزي حافظ سے بلس کسان بوزي سو کسان حافظ کم یو دی راشه بل حافظ تا راشه بیٹا حافظ بل تک نشم الیان راشه بل حفظ والا راشه بیٹا تاسو نو زر شابه خیر ناظرین ولا خیر در کسان شو دي پارس تاسو نو ایام توجه چې قرآن یاد کی حافظ قرآن بسو کسان بوزي سو بوزي توجه سو بوزي چاته پته ده لس کسان به کوم کسانی وجبت لس هغه کسان چې جهنم په واجب سبق پښتو کې ترجمه وکم د دې د پیمله لس هغه کسان چې ځان یې خټوړل نه لري د سره اطار ټیکار د اطار ډیلیټر د توجه د سره اختیار نامه ده سپارښت نامه ده د لسو کسانو توجه او تاسو ته پوښتنه چې حافظ سے بلس کسان جهنميان ځان سره جنت ته بوزي نو د حافظان جنتیان دي کنه چې دې به جهنميان جنت ته بوزي نو ګوای کنه حافظان به جهنم ته ځي یا ولې ونه چې د حافظ سے د وجهه جهنميان په ځله الله تعالی د جنت کوي بیا په دې معاشره کې حافظ سے تسبق ولې ګوري دې قاری سے تسبق ولې ګوري دې مولانا سے تسبق ولې ګوري شیخ القرآن تسبق ولې ګوري شیخ الحدیث تسبق ولې ګوري دې مرشد تسبق ولې ګوري دې داعی ته مجاهد ته د دین خادم تسبق ولې ګوري توجه یو جمله بل وایم حافظ سے لس هغه کسان بوزي کینه مچته ابل الکس شراشه زما مبلغ توجه لس به هغه کسان بوزي دا یو نقطه پکې اکابر علماء دیوبند ذکر کړی توجه چې دا کوم لاسو کسان دی په دنیا کې خوشالي اصلا چې د پلار و چې کار خوش زمي حافظ شو بوزي به می چاچا مو بوزي به می اور ماما مو چې خدای می حافظ شو بوزي به می ان کیم خوشاله شو وي بوزي به می کور کې مور د خوشاله نه پتا راځي شو اله بچي می حافظ شو بوزي به می چاچي مو بوزي به می مامي مو بوزي به می اخوي مو بوزي به می ان یای مو اله کارو شو بوزي به می بوزي به کدا څنګه مو دوی لګا مساله خورا حافظ سے بد خپل پیبلنه لف هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي شک پکې دادي دا کوم لاسو کسان چې په دنیا کې خوشاله دي ځان چې دلته زړه غازره کړي